پیل د الله تعالی په خوږ او مبارک نوم سره. دا سیرت چې د آدم او د حوا هر بچی ته کرامت او شرافت وربخلی دی. کافر موسیقي په مقدس میدان کې غاپي، نڅیږي ورته دم په دم ډمانې مسلمانې. موږ رندان ورته د عشق په نظر ګورو، تا ته ښکاري جهنم په میخانه کې. زما ډېرو ښاغلو او اغلو دوستانو سلام او ښې چارې. آیا په قرآن کریم کې د موسیقي د حرمت په اړه کوم صریح آیات شته؟ آیا د رسول علیه السلام په ژوند کې په مدینه منورې او مکې معظمې کې موسیقي اوریدل کېدل او یا آلات موجودو؟ آیا د صحابو ترمنځ همدغه د موسیقي آلات نویره پیدا شول که له پخوا څخه هلته شتون درلود؟ آیا د علماو او مجتهدینو ترمنځ له پیله تر دې دمه د موسیقي د جواز او د عدم جواز په اړه ژور اختلافات شته؟ او آیا د هماهنګ اولمیر ګلزمان مهوش احمد ظاهر نغمې او هارون باچا په سندرو کې او هنر کې داسې څه شته چې خلک یې ځان وژنې او د بل چا د مرۍ خفه کولو ته هڅولي وي چې تمن نشته؟ د همدې پوښتنو د ځوابولو د څېړلو سره ستاسو په خدمت کې یم. د فارسي یو متل وایي چې جنګ شودیار سر شودیار. زه باید په پیل کې دا ووایم چې زه نه شرعي عالم یم او نه مفتي، بلکې په یو عربي هیواد کې مې پوهنتون لوستی دی او یو پوټی د عربي ژبې سره اشنا یم. نو زه هېڅکله د حق او جرات نه لرم چې ووایم چې موسیقي حلاله ده او که حرامه. په قرآن کریم کې 14 محرمات ذکر شوي دي، لکه شرک، قتل، زنا، سود او نور جرایم او ګناهګانې، خو په هغې کې د موسیقي یادونه نه ده شوې. د سورة لقمان په 6 آیات کې د لهو الحدیث کلمه راغلې ده. په اسلام کې د لومړني جوړ شوي مسجد چې قبا نومیږي، د هغې پخوانی امام ډاکټر محمد المغامسي وایي چې د لهو الحدیث څخه مطلب موسیقي نه ده، بلکې اوتې بوتې بابیزي او ګډې وډې خبرې دي. زمونږ د دې معاصر وخت تر ټولو یو د ډېرو عالمو خلکو نه چې 2 نوي کتابه یې لیکلي دي او ډېر ستر عالم او فقیه تېر شوی دی او تېر کال وفات شو، د هغه نوم دی ډاکټر محمد یوسف القرداوي. د 2013 کال د جون په 29 نیټې د الجزیرې سره یو مرکه وکړه د موسیقي د حرمت او د حلال والي په هکله باندې. زه د هغې یو وړه جمله زه تاسو سره شریکوم. دا وایي چې د سندرو د حرمت او نهي په اړه کوم څرګند او صریح آیت یا نص نشته، ولې زه دا نه وایم چې ګوندې موسیقي ټوله حلاله ده او یا هغه ټوله حرامه ده. هغه څوک چې موسیقي حرامه بولي نو ګمان نه کېږي چې دوی به موسیقي له قتل، زنا، شرابو، سود، د یتیم د مال خوړلو او په پاکلمنو ښځو باندې د ناروا تور لګولو په کچه کبیره ګناه وګڼي. له بل اړخه ابن حجر الاسقلاني یو ډېر مشهور مورخ او مفسر تېر شوی دی، هغه یو کتاب لیکلی دی، نوم یې دی الاصابه فی تمییز الصحابه. په دې کې دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې 4 ښځې وي چې هغوی چمبا یا دایرالې وهه، شعرونو سره به یې زمزمه به یې کوله او نغمې به یې ورسره ویلې. د هغو نومونه دي اسما، حمامه، ارنب او جمیله. همدارنګې د فتح القدیر مؤلف امام شوکاني په خپل کتاب کې لیکي چې د عبدالله ابن زبیر چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لمسی دی او عبدالله بن جعفر چې د حضرت رسول علیه السلام د کاکا زوی او د علي رضی الله عنه د ورور د سکنی ورور دی، دوی دواړو جاریې یا وینځې ساتلې وي چې کله به دوی ستړي کور ته راغلل نو هغه وینځو به دوی ته د عود سره، عود یو قسم د موسیقي آله ده چې زموږ استاسو د رباب سره تقریبا مشابه ده، د دې سره به یې سندرې ورته ویلي او دوی به ورته غوږ نیولو. همدارنګه هغه لیکي چې امام مالک چې د یو د 4 مذهبونو امامانو څخه دی او ستر شخصیت دی او دې ته امام مدینه ورته وایي چې دا په مدینه منورې کې زیږېدلی دی، دا طبیعي دی زیږېدلی او همدلته امام شوی دی. په ځوانۍ کې د موسیقي غږوله یا زده کوله، بیا مور یې ورته ویل چې زویه ته خو ډېر ښه اواز لري، راځه د موسیقي نه دغه بلا پسې راځه قرآن کریم حفظ وکړه او ته دغه زده کړه، قرآن کریم حفظ وکړه او علم زده کړه. هماغه چې د هغه نه بیا دومره یو ستر شخصیت جوړ شي چې هغه د 4 امامانو د جملې څخه یو امام دی. زما مطلب دا دی چې په هغه وخت کې په مدینه منورې او په مکې کې د موسیقي آلات موجود.
په دې کې شک نشته چې د موسیقي هغه علما چې په دې باندې ټینګار کوي هغه د خپل ځان لپاره کافي دلایل لري. یو د هغو دلایل نه چې دوی ورباندې استدلال کوي هغه د امام بخاري او حدیث دی. په هغې کې د المعازف کلمه راغلې ده چې د موسیقي آلاتو ته وایي لکه سورنۍ، ډول، پیانو، ګیتار، سیتار او دا نور. څوک چې دا حلال وګڼي نو دا ګناه ده او دا حرمت ته رسیږي. شاید دغسې په نور ګڼ شمېر دلایل به دوی ولري او په هغې کې دا دی چې د سعودي پخوانی مفتي عبدالله بن باز د دیوبند علما او پخواني مجتهدین او فقها د دې په څنګ کې نور دلایل لري چې موسیقي دوی روا یا جایزه نه ګڼي. همدارنګې د یو ډېر ستر لیکوال حمید ابو سلمان هغه یوه عجیبه پوښتنه کړې ده. وایي چې په قرآن کریم کې 251 کرته د کبیره ګناه چې کذب یا درواغ دي د دې یادونه شوې ده. هېڅوک درواغ ته نه وایي چې مخ دې تور شه، مګر د څوک چې سندرې وایي او یا د سندرو یا د موسیقي په هنر کې کار کوي د هغه ته موږ په ټیټه سترګه ګورو او د هغه سپکاوی کوو چې دا صحیح نه ده. دوستانو ما په دې وروستیو کې یو کتاب ولوست او دا مؤلف یې زه له نږدې څخه پیژنم. دا ډېر ښه څېړونکی او لیکوال دی استاد فضل غني مجددي. د جواز او د عدم جواز په باره کې دا 190 صفحې لیکلي او دا ما په 2 ورځو کې ولوسته. د دوو ډېرو ښو نقطو ته اشاره کړله. یو اوس پوښتنه کوي چې که چیرې د موسیقي حرامه واوسیږي نو موږ څنګه کولی شو چې په کم 2 میلیارده مسلمانان یې د اورېدلو څخه منع کړو، او په عین حال کې که چیرته موسیقي حلاله وي نو موږ څنګه ولې موږ دغه په کم 2 میلیارده مسلمانان د هغې له اورېدلو څخه منع کړو. بل ځای کې بیا دا وایي چې د موسیقي دغه د حرمت مسله د دین نه زیاته هغه اصلا د انساني تمدن او د وجدان او د شعور پورې ارتباط لري. تاسو پوهیږئ دوستانو چې د نظام الدین اولیا چې په هند کې یو د مشهور چشتیه طریقې د صوفیانو څخه دی، د ده یو مرید امیر خسرو دهلوي چې د موسیقي یا د قوالي مؤسس ګڼل کیږي، د دې دواړو د دغه موسیقي له برکته تقریبا په 10 میلیونو نه زیات هندوان او سکان په دې موسیقي د غږولو نه د تصوف د موسیقي له وجې نه دوی دغه شوي دي، مسلمانان شوي دي. زما را روان کتاب 5م کتاب مې چې د تصوف او د عرفان په اړه دی، په دې کې ما ډېر تفصیل لیکلی، بیا به انشاءالله چې را روان 2 میاشتې چاپېږي بیا به تاسو سره شریک کړم. همدارنګې دوستانو که تاسو وګورئ د عموي خلافت په وخت کې او همدارنګې د عباسیانو په وخت کې، بیا د سلجوقیانو، بیا د عثمانیانو د سلطنت په وخت کې که تاسو وګورئ دغه سلاطینو یا امیرانو خلفاو په دربارونو کې موسیقي اورېدل کېدل او د هغې حتی بلکې رشد ورکول کېده. یو ځای کې ما ولوستل چې د هارون رشید چې د عباسي خلفاو په منځ کې تر ټولو مقتدر او ځواکمن شخصیت تېر شوی دی او زه شخصا ډېر احترام ورته لرم. هغه په هغه وخت کې د غاود چې رباب غوندې یو موسیقي آله ده، دې 4 تارونه درلودل. بیا هارون رشید خلکو نه غوښتنه وکړه چې یو تار بل هم ورسره اضافه کړي. یعنې دا معنا ده چې په هغه وخت کې د خلفاو په دربارونو کې موسیقي ډېره رایج وه او دوی ورته غوږ نیولو. دوستانو د عربي نشنالیزم پلار جمال عبدالناصر چې کله په 1900 میلادي کال کې مړ شو نو ویل کېږي چې د ده جنازه تر ټولو تاریخي جنازه وه او له 4 میلیونه څخه زیاتو خلکو په هغې کې ګډون وکړ. خو 15 کاله وروسته یعنې په 1950 میلادي کال کې چې کله بیا ام کلثوم چې دا د یو امام لور وه او دې ته عربان ورته کوكب الشرق یا د ختیځ ستوری ورته وایي، چې کله هغه مړه شوه نو د دې په جنازه کې د هغه له جنازې نه ډېرو خلکو ګډون وکړ او په هغې کې د الازهر ځینې شیخان هم پکې شامل وو. زمونږ په ګاونډ کې د مهدي حسن دا په یو ورکشاپ کې دغه مستري و، خو کله چې د اواز جادویي خلکو باندې اثر وکړ نو هغه ته بیا شاهنشاه غزل لقب ورته ورکړ او نورجهان ته ملکه ترنم ورته وویله. همدا تېر کال په فبرورۍ کې لتا منګیشکر چې د هند د بالیووډ د فلمي سنت ډېر مشهوره سندرغاړې وه چې کله مړه شوه، ویل کېږي چې 1 میلیارد خلکو د دې د جنازې مراسم په ژوندۍ بڼه باندې د تلویزیونونو د سوشل د ټولنیزو رسنیو د لارې لیدله چې دا د هغې یو هغه مقام او هغه حیثیت یې په خپله ټولنه کې ښیي. خو موږ متاسفانه خپلو هنرمندانو ته په ټیټه ګورو، هنرمند په ذهن ته ډمان ورته وایو. زه فکر کوم چې دا د هغوی د خاطر د ماتولو او د شخصیت د ماتولو ښه هڅه نه ده، باید دا کار ونشي. موږ الله تعالی فرمایي چې ولقد کرمنا بني آدم،
دا د هماغه آدم بچي دي، دغه سندرغاړي، دغه هنرمندان چې د دوی ستر نیکه زموږ ستر نیکه آدم علیه السلام ته ملایک ورته سجده کړل، دا د هماغه آدم اولاد دی. باید دوی ته په ټیټه ونه ګڼل شي. ګناه کوي، ثواب کوي، دا د دوی خپل کار دی. موږ باید د هغوی هغه انساني حرمت او کرامت باید پایمال نه کړو. دوستانو ښایي دا زموږ یوه فکري او ټولنیزه ستونزه وي چې کله دین د کلتور په تله تلو او کله رواجونو ته د دین چپنو راغوندو. نو څومره به غوره وي که عبادت مونږ د الله تعالی د سره د مینې په خاطر وکړو، نه د دوزخ څخه د ډار په خاطر. او بله دا ده چې راځئ چې د ګناهګار په ځای له ګناه څخه کرکه وکړو. کور مو له غالي او په تاسو ډک. زه هیلهمند یم چې زما دا ویډیو به تاسو د نورو دوستانو سره د خپل فیسبوک د لارې شریکه کړئ او زما د یوټیوب چینل به هم در سره سبسکرایب کړئ. یو ځل بیا مننه.